سلامونه ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو ورور پوښتنه کړې ده چې ما په کیس کې ما نه غلطي شوې ده، ترجمان زما کیس غلط ترجمه کړی دی، څه غلط معلومات هغې کې اضافه شوي دي او ما خپل کیس اپرا ته لیږلی دی. زه اوس څه وکړم؟ ګورئ ملګرو، هر کله چې تاسو داسې یو مشکل سره مخ شئ، که ستاسو کیس کې څه غلطي وشي، تاسو نه ترجمان کوم اشتباه وکړي یا تاسو نه کوم معلومات په غلط ډول هلته ولیکل شي لاړ شي، نو تاسو د انټرویو په ورځ ورته یادونه کولی شئ. دغه غلطي تاسو د انټرویو په ورځ اصلاح کولی شئ. تاسو هلته په انټرویو کې ورته ویلی شئ چې دغه معلومات غلط تاسو ته راغلي، ترجمه شوي دلته، ترجمان د وجې دغه غلطي شوې ده، هر څه د وجې چې دغه غلطي شوي، تاسو دغه غلطي په انټرویو په ورځ په انټرویو کې اصلاح کولی شئ. دغه ستاسو لپاره یو بهترین ځای دی چې تاسو خپله غلطي اصلاح کړئ. کوم د تشویش وړ خبره نه ده که چیرې تاسو د غلطۍ سره خپل کیس هلته لیږلی. هر کله چې تاسو انټرویو ته لاړئ اپرا ته، نو تاسو بیا ورته ذکر کولی شئ، تاسو ورته ویلی شئ چې زما په کیس کې دغه غلطي شوې ده، ترجمان د لاسه یا هر څه وجه چې او صحیح خبره دا ده یا صحیح معلومات دا دي چې کومه برخه کې تاسو مشکل لرئ یا غلط معلومات ستاسو تللي. د نه علاوه ډېر ملګري دغه د تاریخي تولد یا نوم یا تخلص په اړه هم پوښتنه کوي. په دې باندې مخکې ما ویډیو جوړه کړې وه، خو دلته به زه بیا یو ځل یادونه وکړم. هغه دا ده که چیرې ستاسو نوم غلطي یا په سپیلنګ کې کومه غلطي یا ستاسو تاریخي تولد غلطي یا ستاسو ځای د تولد غلطي، نو تاسو کولی شئ چې دغه هم ورته په انټرویو په ورځ په انټرویو کې ووایئ. که چیرې تاسو انټرویو کې ووایئ، نو بیا ستاسو اکت د نسانس کې د ستاسو نوم یا تخلص یا تاریخي تولد هر څه کې چې غلطي بیا سمېدلی شي. ولې که چیرې تاسو ذکر ونه کوئ او بیا تاسو اکت د نسانس راشي اسناد ته اخیستو نه بعد او تاسو بیا اکت د نسانس پورمه کې تاسو بیرته دا اصلاح کوئ، نو دا بیا نه اصلاح کیږي، ځکه چې تاسو ورته په انټرویو کې یادونه نه کړي. نو دغسې که کومه غلطي هغه هم تاسو په انټرویو په ورځ په انټرویو کې تاسو د هغې اصلاح کولی شئ. انټرویو ستاسو دپاره یو بهترین چانس ده چې تاسو هره داسې غلطي د هغې اصلاح تاسو په اسانۍ سره وکړئ. نو که کوم ملګري داسې کومه غلطي کړي، کیس لیږلی یا د ده په هر کله چې دلته د پناه غوښتنه کړې د په CPC کې نوم غلطي او کیس لیږلی یا د نه بعد دته کتابچه ورکولی کېږي، نو تاسو کولی شئ چې خپل تخلص، تاریخي تولد، جای تولد، نوم، هر څه چې ستاسو غلطي یا هر کوم ستاسو د کیس په اړه کوم غلط معلومات لري، نو دا ټول تاسو د انټرویو په ورځ په انټرویو کې اصلاح کولی شئ. ویډیو همدومره وه. که تاسو کومه پوښتنه لرئ، خپله پوښتنه دلته په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو پوښتنو ته حتمي جواب درکوم. بل کوشش وکړئ دغه ویډیوګانې ټولو ملګرو سره شریکې کړئ، تر څو ټولو ملګرو ته صحیح او دقیق معلومات ورسیږي. په مخه